تصور وکړئ یوه نړۍ چې وجدان پکې وژل شوی، میندې ژاړي، ماشومان د مرګ په تمه دي او وحشت د قانون نوم لري. دا هغه وخت دی چې انسان یوازې عادت شمیرل کیږي، نه یو انسان. خو په همدې تیاره کې یوه ښځه ولاړه ده چې لږه تېروتنه یې هم د مرګ په معنا ده، خو بیا هم نه درېږي. هغې د نازي وحشت تر سیوري لاندې له 2.5 څخه زیات ماشومان له مرګ څخه وژغورل. هویتونه یې بدل کړل او ژوند یې پټ کړ تر څو راتلونکی وژغوري. دا افسانه نه ده، نه هم یو فلم. دا د تاریخ تر ټولو زړوره انساني کیسه ده. دا د هغې ښځې کیسه ده چې مرګ ته یې نه وویل، ارنا سینډلر. راځئ له دې خبر شو چې څنګه یوې ښځې د زرګونو ماشومانو ژوند بدل کړ. ژوند ژغوره اتله 1942 میلادي کال دی. دوهمه نړیواله جګړه په خپل اوج کې ده. هر طرف ته وحشت، ویره، ظلم او ویجاړي ښکاري. دوه زبر ځواکونه له یو بل سره ښکر په ښکر دي. یوه طرف ته نازي جرمني، بل طرف ته د څو هیوادونو ائتلاف لکه انګلستان، فرانسه، امریکا او شوروي اتحاد. دا جګړه دومره اوږده شوه چې ان 6 کاله یې دوام وکړ. 1939 میلادي کال دی. پولنډ د جرمني او شوروي اتحاد له لوري په دوو برخو ویشل شو. پلازمینه وارسا د جرمني تر کنټرول او اشغال لاندې شوه. د جرمني نازیانو چې مشري یې ادلوف هټلر کوله، تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د یهودانو نسل وژنې یا قتل عام ته دوام ورکړ. هټلر د جیټو په نوم ساحې رامنځته کړې وې. دا هغه ځایونه وو چې یهودي ماشومان به پکې اسیران یا د مرګ په تمه پکې ساتل کېدل. دوی تر کلک څار او بندیز لاندې وو. د ازادانه ګرځېدو حق یې نه لاره، مجبور و چې په ټاکلو ساحو کې وګرځي. ارنا سینډلر هر څه په خپلو سترګو ویني. میندې له ماشومانو بیلیږي او وژل کېږي. د وجدان او انسانیت په نامه هیڅ هم نشته. ښارونه یو په بل پسې ویجاړیږي. تاسیسات په کنډولو بدلیږي. هره خوا ویره او وحشت خپور دی. دا او ملګري یې خالي لاس او ناتوانه دي. نور دا حالت ورته د زغم وړ نه دی. کلک هوډ، صمیمیت او اراده یې دې ته مجبوروي چې اسیر ماشومان باید وژغورل شي. بالاخره د مقاومت له لوري تر سلا مشورو وروسته په 1943 کال کې د ژوند ژغورلو یا زیګوټا په نامه ټولنه رامنځته کیږي. ارنا سینډلر پکې د ماشومانو د ژغورنې د څانګې مشره ټاکي. د دوی تګلاره او هدف معلوم دی: ژوند ژغورنه او له زیانمنو سره مرسته کول، خلکو ته خوندي پټنځایونه پیدا کول، یتیمخانې جوړول او یهودي ماشومانو ته غیر یهودي هویت ورکول. دوی هر ورځ له حد نه زیات درد تجربه کوه: ژړا، لوږه، ویره، نسل وژنه او هره خوا ویجاړي. ارنا د روغتیایي کارکوونکي په جامه کې ځان هغو سیمو ته ورسوه چې ماشومان پکې بندیان وو. له فرصت نه په استفادې یې د اسیرانو په ژغورلو پیل وکړ. دې د ماشومانو د ژغورلو لپاره له مختلفو تکتیکونو کار اخیست، لکه د کثافاتو موټر، امبولانسونه، لاسي بکسونه او د اوبو پایپونو او جعلي هویت له لارې. هغې به ویل چې زه که یو ماشوم وژغورم، احساسوم چې ټول بشریت ژغورم. ارنا د هر ماشوم اصلي هویت په یو کاغذ لیکه، په بوتل کې یې اچوه او تر یوې ونې لاندې به یې ښخ کړ. دې اندلې وکړه جګړه ودرېږي نو د ماشومانو اصلي هویت به خوندي وي او یو ځل بیا به له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. دې او ملګرو یې د 2.5 ماشومانو ژوند وژغوره. په خپل ټول توان یې هڅه کوله چې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي، خو بخت یې تر همدې ځایه ملګری و. ګسټاپو چې د جرمني نازیانو یوه پټه او بېرحمه اداره وه، په ارنا شکمنېږي او سمدستي یې نیسي. د اقرار اخیستو لپاره سخته شکنجه ورکوي. دومره یې وحي ټکوي چې ان د پښو او لاسونو هډوکي ورته ماتوي. خو دا هر څه په پټه خوله زغمي، هیڅ هم نه وایي. نه د خپلو ملګرو راز او نه د هغو ماشومانو راز چې دې ژغورلي دي. ارنا په اعدام محکومیږي او د وارسا په ویایک زندان ته وړل کیږي. ملګري یې تصمیم نیسي ترڅو دا له بنده آزاده کړي. ساتونکو ته پیسې مني، له اړیکو کار اخلي او د دې نوم له هغه لیست او زندان څخه وباسي چې ټول مرګ ته پکې انتظار دی. ملګري یې بریالي شول. اغلې ارنا 3 میاشتې وروسته له زندان څخه وایستل شوه. له خلاصېدو سره سم یې خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. ځینې ماشومان یې خپلو کورنیو ته تسلیم کړه او ځینې نورو ته یې جعلي هویت او کورنۍ پیدا کړې ترڅو د بیا نیونو خطر کم شي. هغې ثابته کړه چې رښتینولي، اخلاص او په ځان باور هر ظلم او استبداد ته ماتې ورکولی شي. تر ټولو جالبه یې دا ده چې ارنا په خپله یهودي نه وه، خو تر 2.5 زیات ماشومان یې له مرګ وژغورل چې وروسته ورته خلکو د لوی زړه مور لقب ورکړ. د ارنا سینډلر د دې کارنامې په اړه ستاسو نظر څه دی؟ د کومنټ په برخه کې راسره شریک کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.